د کندهار ولایت په لومړی ناحیه کې د احمدشاه بابا کور چې شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ وو. تازه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران وایي یاد کور چې د وخت په تیریدو ورته زیان رسېدلی وو، تازه د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیا رغونې ریاست لخوا د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دغه کور د قندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې موقعیت لري چې د وخت په تیریدو سره یو لړ زیانونه ورته رسیدلی وو، خو خوشبختانه د تاریخي ابداتو د بیا رغونې او ساتنې ریاست لخوا په 1602 هجري شمسي کال کې د احمدشاه بابا د کور د بیا رغونې چارې شروع شوې. خبیب غفران دغه رضوایي دغه 3 پوړیزه ودانۍ چې شاوخوا 8 اتاقونه لري د بیا رغونې چارې 80 سلنه سر ته رسیدلي چې په نږدې راتلونکي کې به چارې بشپړ او دغه ودانۍ به د پخوا په پرتله خپل اصلي بڼه خپله کړي چې تر اوسه پورې د بیا رغونې 80% چارې سر ته رسیدلې دي او په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله دغه کور جوړ او ترمیم شي. د یادونې وړ ده چې دغه 3 پوړیزه ودانۍ د 8 اتاقونو په درلودلو سره د احمدشاه بابا په امر په 1122 هجري کال کې د بخارایي انجینرانو لخوا جوړه شوې وه چې د وخت په تیریدو او د کورنۍ جګړو پر مهال ورته سخت زیانونه رسیدلي او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وه.